ډیر ښه خبر. ملګرو د خلکو د غوښتنې مطابق سره چې دوی غوښتل هغه کاندیدان چې 2000 رایې وړي دي او ځانونه یې شرمولی دي د خلکو په احساساتو باندې لوبې او ملنډې وهلي دي نو دوی باید محاکمه شي او ولس ته یې باید ځواب ووایي چې ته 2000 رایې نشي وړی نو د څه لپاره راغلی. ملګرو د انتخاباتو کمیسیون د قانون په مطابق او د ستاسو ولس په غوښتنه دوی سره اوس څه کار کوي. ویډیو وګورئ او که خوښه مو شوله نو ضروري لایک کړئ. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم. د ټاکنو کمیسیون وایي په ولسمشریزو ټاکنو کې هغه نوماندان چې تر 10 سلنې کمې رایې ترلاسه کړې وي هغه ټول به نغدي جریمه کیږي. د ولسمشریزو ټاکنو په نوماندانو کې له ولسمشر غني او عبدالله پرته نورو ټولو کې یو نومان هم 10 سلنه رایه نه ترلاسه کړې نو له دوی پرته ټول نوماندان به د ټاکنو کمیسیون له لوري نغدي جریمه شي. د ټاکنو کمیسیون په وینا د 14 نوماندانو له ډلې یوازې اشرف غني او عبدالله تر 10 سلنې زیاتې رایې ترلاسه کړې دي او پاتې 11 نوماندانو تر 10 سلنو پورې رایې نه دي ترلاسه کړې چې له دوی نه په ضمانت کې اخیستل شوي 1 میلیون افغانۍ په دولتي بودیجې ته ورکړل شي. په دغه 11 نوماندانو کې ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل، فرامرز تمنا، سید نور الله جلیلی، عبداللطیف پیدرام، عنایت الله حفیظ، محمد حکیم تورسن، احمد ولی مسعود، محمد شهاب حکیمی، غلام فاروق نجربی او نور رحمان لیوال شامل دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تېره ورځ د ولسمشریزو ټاکنو لومړنیو پایلې اعلان کړی چې د هغې له ترمخه ولسمشر غني 50.4 سلنه رایې ترلاسه کړې او په لومړی پړاو کې ګټونکی دی. همداراز ورپسې بیا عبدالله راغلی چې هغه 9.25 سلنه رایه ترلاسه کړې ده. همداراز ګلبدین حکمتیار 3.15 سلنه او رحمت الله نبیل 1.8 سلنه رایه ترلاسه کړې ده چې پاتې نورو نوماندانو بیا 1 سلنه رایه هم نه ده پوره کړې. نور رحمان لیوال خو بیا یوازې 815 رایې ترلاسه کړې دي. د یادولو ده چې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته عبدالله ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د پایلو له نه منلو انکار کړی دی. وایي چې له دوی سره درغلي شوې ده. ګڼې دوی اصلاً ټاکنې ګټلې وې. ملګرو دا په داسې حال کې ده چې یو یې رایې کمې وړي دي او بل طرف ته زور هم چلوي. راځئ چې دا خلک اصلاً څه وایي. حکمتیار ولسمشریزو ټاکنو نومان ګلبدین حکمتیار وایي چې د ټاکنو کمیسیون د دوی رایې غلا کړې دي. هغه د ټاکنو کمیسیون په غلا تورن کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تېره ورځ د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې تر مخه ولسمشر غني 50.4 سلنه رایې ترلاسه کړې او په لومړی پړاو کې ګټونکی شو. نبیل ولسمشریزو ټاکنو ته نومان او د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت ټاکنیزه ډله وایي ټاکنو کمیسیون د یو ټیم په پلویتوب د لومړنیو پایلو تر عنوان لاندې له درغلیو ډکې پایلې اعلان کړې دي. نبیل زیاتوي اعلان شوي لومړنۍ پایلې نه دوی او نه افغان ملت ته نه منلو وړ دي. په کار ده په دې اړه یې غږ واورېدل شي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهم او لنډو پیښو څخه ځان خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.